پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او په کابل کې د چین سفیر افغانستان سره د چین عاجلو بشردوستانه مرستو سند لاسلیک کړ. چین چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت سره په هوکړه له 3 میاشتو راهیسې افغانستان ته د خوراکي توکو مرستو د یوې بستې ورکولو بهیر پیل کړی و. د یادو مرستو جریان د بشپړېدو په اعلان یې دغه وزارت ته په رسمي ډول د یادو مرستو سند ورکړ. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلاني وویل چې افغانستان سره د چین د عاجلو خوراکي مرستو مجموعه اندازه 5266 میټریک ټنه ده او ټولیز ارزښت یې 50 میلیونه چینایي ین دی چې 1550 میلیونه افغانۍ کیږي. جمهوری خلق چین طی 3 سال گذشته بر اساس توافقنامه با وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث یک محموله کمک‌های غذایی به مقدار 5266 تن را به ارزش مجموعی 50 میلیون ین چینایی که معادل 550 میلیون افغانی شامل ترانسپورت، بارجامه و بیمه آن می‌گردد به حکومت افغانستان کمک نموده است. نوموړي زیاته کړه یادې مرستې چې 1284 ټنه غنم او 3902 ټنه چینایي وریژې پکې شامل دي د طبیعي پیښو له اړخه د ولایتونو زیانمنې کچې ته په کتو تقسیم او لیږل شوي چې اړمنو کورنیو ته یې په عادلانه او شفاف ډول د ویش بهیر هم عملا پیل شوی دی. این کمک ها شامل 1284 تن از گندم است و 3982 تن برنج چینایی. نظر به آسیب پذیری ولایات از لحاظ حادثه‌خیزی ما یا وزارت دولت یا همکاران ما یک سهمیه بندی کردند و مطابق به او سهمیه بندی روند توزیع و انتقال از او به صورت عادلانه آغاز شده که همین لازم که با شما صحبت میکنیم روند توزیع کمک های خلق مردم چین به مردم افغانستان در گوشه و کنار افغانستان این روند ادامه دارد. کابل کې د چین سفیر وانګیو وویل چین هڅه کوي چې افغانستان سره په نورو برخو کې د مرستو ترڅنګ د سولې پر راوستو کې هم هڅه کوي. We together make positive contributors. موږ تل د بشر د نیکمرغۍ لپاره هڅه کوو. اوس د افغانستان د سولې پروسه تر ټولو مهمه او پیچلې مسله ده. چین تل د افغانانو په خوښه د سولې ملاتړ کوي. In the Afghan peace and reconciliation process. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم چین له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي.